بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمن اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، د بهر هیواد نه یو ورور نغدي مرسته کړې وه 1,000 روپیو د 3 کورنیو دپاره. دا زما تر څنګ چې کوم ولاړ ورور دی دا هغه څوک دی چې پرون نه اول پرون د ده مشر زوی چې و په تورخم کې د لارۍ د چت نه راپرېوتو. خدای پوهېږي چې پخپله راپرېوتو یا د هغې ځای عسکرو راګزار کړو چې هر رنګه وه، خو د تورخم دروازه دا لږ وخت کېږي چې زموږ د دې سرحدي ولسونو لپاره د مرګ سبب وګرځېده. دا اول ځل نه و، د دې نه مخکې هم څه ماشومانو باندې ټیلرې ختلې وې په مختلفو پیښو کې، په هغه ځای کې ماشومان وژل کېږي. ځکه اوس فی الحال د غټانو مزدوري نشته او د هر چا ماشومان روان وي، هغه ته ګنډې چلوي، مجبوري ده، بېوسي ده، غټ تکلیفونه دي په دې اوس وخت کې په افغانانو باندې. الله دې په ټولو باندې رحم وکړي. نو دې ورور ته درد ورسېده او مشر زوی وفات شو. له دې ورور سره یو څو لنډې خبرې کوم. زما نوم میا صاحب عمل جان. میا صاحب، دغه کوم چې وفات شو دغه زوی دې څه نومېده؟ زوی مې بختالله میا صاحب نومېده. بختالله نومېده. د څو کلو به و؟ دا به و تقریبا د 15-14 کالو. غټ سړی و. غټ سړی و. تورخم ته د مزدورۍ دپاره ته؟ تورخم ته به موږ مزدورۍ ته وځو، هغه بس د لارۍ سر نه بس وغورځېده، وفات شو. نو د الله طرفه دې الله رب العزت ډېر ډېر اجرونه درکړي او باقي دې خیر وي. اوس نور بچیان لرې غټ؟ بس نور دا واړه ماشومان پاتې او بس غټ خو مړ. په هغې کې څوک د مزدورۍ نشته؟ نشته نه. ښه، او په خپله څه کار کوي؟ خپله هم بس دې تورخم کې مزدوري کړو، لارو کې ګردلي سامانونه پاس کړو. ښه، بل کاروبار نشته؟ نشته کاروبار هېڅ افغانستان کې نشته. په خپله تاسو وایي په هغه صحنه کې به وجود وی چې کله دی وفات شو؟ ده بس د مال لارۍ کې پټ ځای په ځای کړی و، دی پاسه خیري چت باندې ناست دی چې هلته بس کانټینر په سر باندې هغه چې بیا کلینډران او طالبان لیدلي چې دا موږ را شړي، بس دې وجې دی هېرېدلی ترور شوی، بیا لارۍ چت نه غورځېدلی، وفات شوی. په همغه ځای باندې وفات شوی او که نه هسپتال کې وفات شو؟ هسپتال له ور شوی، بس یوه ګنټه ژوندی پاتې و، نور بیا وفات شوی. کوم ځای خوږ و ښکاره، کوم ځای زخمي؟ ښکاره خوږ نه و، همداسې بس زړه یې چاود. خدای درته ډېر ډېر اجرونه درکړي. د المقدس خیریه بنسټ ته لارې دغه یو څه نغدي مرسته دودستي به دومره وشي چې یو لږه څه چاره به دې روانه شي. دغه 11,000 روپۍ دي او یو ورور لګلې و، بس ډېره دعاګانې ورته وکړه او دغه روپۍ هم وشماره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11,000 روپۍ دي او بس دستي ساعت به دومره وشي چې یو څه ګزاره به دې په روانه شي او ډېره ډېره دعاګانې خیر شي. الله تعالی د نشتو هغه به بېړۍ روانه که خیر شي. قدرمنو دوستانو، دې ورور ته مو دغه روپۍ ورکړې، بلې کورنۍ ته هم ورځو. ورته په چغو وژاړمه او تا نه ګورمه، ټول زخمي زخمي چا ویشتلی یې، وزړګیا څومره دردېدلی یې، وزړګیا څومره دردېدلی یې، ټول زخمي زخمي. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمن اورېدونکو یو ځل بیا سلامونه، نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمنو ملګرو، د بهر هېواد نه چې کوم ورور نغدي مرسته کړې ده په هغې کې یوه کورنۍ د مولوي صاحب هغه راته وښودلې وه. مولوي صاحب دا 4م کال دی چې په خپل کور کې په مریضتیا کې تېر کړل. یوه چره یې خوړلې وه، دغه چرې نه د ده پښې او یو لاس فلج شو. د کور سرپرست دی او د ټپي مرغه په څېر په خپل کور کې پروت دی. فامیل ورته غاړې دی، بچیان ورته غاړې دي، نورې داسې څوک نشته. د ګټې وټې د مدرسې عالمو په جومات کې امامتي کوله، همدارنګه یو دوکان و، هغه ټول د منځه لاړل. یو ځل بیا ورته راغلو، اوس وخت کې مولوي صاحب په خپل ځای باندې هم نه و، یو بل ځای ته تللی و، هلته دا دی ورته راغلو، دغه ورور مرسته مې ورته راوړه. نو د مولوي صاحب په ژوند باندې د سره لنډه رڼا اچوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زندگی د انسان چې د روزمره زندگی به دا داسې زندگی ده، دا روانه ده، دا که بد حالت وي او ښه حالت وي روانه ده. خو لیکن کله یو انسان بیمار وي یا بل تکلیف کې وي، د هغې وجې نه انسان ته ډېرې ستونزې پېښېږي.
نو زما چې کوم دی دغه 4 کال 1409 کالو د اومې میاشتې غالبا 20 تاریخ و چې دغه پېښه شوې وه 1409 کالو د سنبولي 20 تاریخ و نو هغه نه راغلي څو ځلې تاسو راغلی دغه د مقدس خیرات بنسټ په وسیله باندې تاسو څه ناڅه مرستې ما ته راوړي داسې نور مګر تا د وخته یادګیرنه وکړه بس دغه وجه نه زما دغه زندګي روانه ده باقي تا د وخته دغه د ماشومانو د جامو او که دا یو وخت او بل وخت تاسو دعا کړئ باقي زما داسې وسیله په غیر د الله نه نشته دی چې لازما مشر غټ زوی وي او بیا بل داسې یو سفر زه ولرم چې هغه ته زما هغه ته امید وي ته امید چا ما لپاره انډکس دغه وکړه بس الله رازق دی او بس دغسې یو وسیله برابره شي نور داسې دغه نه لرم نو نور بس دا دواړه یو دغه لاس او دا دواړه خپې اوس په غیر د دې همساګانو نه بس د دې کلي نه باندې هم نشم وتی دومره تللی شم چې بس دغسې یا ګاډي ته وخېږم او یا دې څوک راشي ور دغه شم نور داسې د تګ او راتګ د بازار او د جومات او د خپل مزدورۍ د دې توان طاقت نه لرم بس او دغه پیښې د وجې نه به دغسې ټپي شوم او اوس هم د خپې او لاسونه چې کوم دي دا پوره کار نه کاندي اختر دې کړی مولوي صاحب اختر خو د سبا بله ورځ اختر دی اختر خو ما خپله وینا کړې خو ورور هم یو دغه کړی دی او بس موږ هم هغه وکړو نو زموږ مطلب دا چې خپل اختر دی نه خپله قرباني خو ما نه ده کړې ورور هغه هم یو سیرلکی اخیستی دی او مولوي صاحب چې کله په کور کې خوراکي توکي نه وي که نه ماشومان نو خامخا قسم قسم فرمایشونه کوي ځکه د هغوی غوښتنې خو باید انسان پوره کړي کله چې دغه هېڅ هم نه وي څه فکر کوي په کومو سوچونو کې ډوبې په هغې وخت بس سوچونه او فکرونه خو ډېر خو بس د صبر نه یوازې بله لارې نه وي که نه او زه خو بیا هم صبر هم کړی شم ورشه خو ماشومان خو دا نه سره نه مني او نه نور دا دغه مني خو بس چې ستونزې تېرېږي نو بس باندې بیا حال څوک چاته نه داخلي خو بس تاسو غوندې نیکان ملګري راشي او بس هغه زمونږ چې کوم حال دی هغه بیا نور مرګو سره شریک کاندي نو دغه وجې نه بیا زمونږ څه بندوبست او دغه کان نو همدارنګه دغه د ګرمۍ چې کوم موسم دی دې کې ډېر شیانو ته انسان ضرورت لري خو هغې د جملې نه یو یخ دی هغه دلته نشته دی موږ د بازار نه ډېر زیات لري او همدارنګه اقتصادي مشکلاتو وجې نه کیم داسې نه شو اخیستی او همدارنګه چې کوم انسان زندګۍ ګرمې اوبه یا او دویمه وجه دا ده چې دغه د پکې او د دې دغه کمزوري به داسې پوره دغه نه ورته لرو تیاری چې سړی د دې سړی نه دی سړی خپل ګرمۍ نه ځان ورباندې بچ کاندي نو بس دغه ژوند دی بس دغه تېرېږي مولوي صاحب الله دې خیر وکړي او هر څه به الله پاک حل کړي د هغه ملګرو د کور ودان وي چې لومړی ویډیو لیدلې د هغه نه وخته تر اوسه پورې تاسې د نظر نه نه یاستئ ایستلي دا اوس هم د بهر هېواد نه یو ورور ستاسې دپاره 100,000 کلدارې راجمع کړې او په دغه باندې دستي خپل دغه یو څه مشکلات دا حل کړه نو تاسې وویل چې تاسو چې څو پېرې راغلي یاستئ موږ چې راغلي وو موږ سره چې کله دغسې ورونو مرستې وي نو بیا راشو که هغه د بهر هېوادونو مرستې وي که هغه د هېواد دننه مرستې وي مولوي صاحب دغه 100,000 روپۍ دي د بهر هېواد نه ورور مرسته کړې او ډېره ډېرې دعاګانې ورته کړې چې څه مشکلات یي ټول ورونه چې کوم هم مرسته کوي او د اختر په دې تنکیو شپو کې یې ډېره ښې مرستې وکړي د څو کورنیو سره بس الله رب العزت ته د دنیا او د آخرت خیرونه او اجرونه ورکاندي او الله رب العزت هغه اجرونه ورته ورکاندي چې کوم الله رب العزت قرآن کې ښودلي دي الله رب العزت د دشمنانو نه وساتي الله رب العزت د ارضي او سماوي د شرونو نه حفاظت وکاندي او الله تاسو ته اجرونه ورکاندي چې دغه غریبو خلکو پوښتنه کړې او منډه ترړه کړئ الله تاسو ته دې اجر درکاندي یو په اوس دې الله اجر ورکړه ورته قدرمنو ملګرو بلې کورنۍ ته هم ورځو زموږ سره اوسئ زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نو جوړ کړې بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نو جوړ کړې بلا وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څېرې ګریوان دی شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام بسم الله الرحمن الرحیم د المقدس خیرات بنسټ درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ د درېیمې کورنۍ ته راغلو دغه ماشومان چې تاسو وینئ دا د دوی سرپرست نشته دی دوی والد صاحب شهید شوی دی نو راځو دغو ته هم د هغه ورور مرسته راوړې ده
چې د بهر نه 1,000 کلدارې مرسته رالېږلې وه 2 کورنیو ته مو ورکړه او درېیمه کورنۍ دغو ماشومانو ته راغلي. ماشومې ستاسو پلار وفات شوی؟ په څه شي کې وفات شو؟ اردو کې تېر حکومت کې اردو کې وفات شو. او نور څوک هم شته؟ مزدوري څوک درلکه؟ څوک هم نشته د مزدورۍ؟ او څوک در سره کومک چې راځي دله؟ یو بل یې راکېږي، یو بل در سره لږ لږ کومک کوي. او اختر له جامې شی نه کړي؟ نه یم کړي. او واړه اختر کې هم کړی وې؟ واړه اختر کې راکړی وې. چا در کړی وې؟ خلکو در کړی وې؟ خپله خو نه وې، بنسټ والا در کړی وې؟ خلکو راکړی، خلکو در کړی وې زړې جامې. او اوس هم په کور کې سودا سامان چې لرئ خوراک څښاک؟ نه. او نو چې نه لرئ ماښام لا څه بندوبست دی؟ کورو ګوزي چې نشته دی کورو. کله 50 پورې ژاړو، کله 100 راوړو. بس وریجې پخوئ؟ چې تاسو 500 او 100 روپو مطلب وریجې راوړئ هغه پخوئ، په هغه روپۍ تاسو سره کوم ځای نه کوي؟ یو بل یې راکېږي، یو بل چې مرسته در سره وکړه په هغې روپو باندې وریجې او شی نه اخلئ؟ او اختر کې غوښه هېڅ نشته؟ نشته، هېڅ شی نشته. هغه ورور چې دغو ماشومانو سره یې مرسته کړې ده الله دې ورله دواړه جهانه ورکړه. او ټولو وروڼو باندې غږ کوو چې دغه شانتې بې سرپرسته کورنیو راسره لاسنیوی وکړئ. او هر هغه ورور چې وس لري نو موږ دغه شانتې ډېرې بې سرپرسته کورنۍ لرو. راځئ موږ سره خپلې مرستې جاري وساتئ، موږ به یې دغه شانتې کورنیو ته لاس په لاس ویسو. هغه مرسته چې بهر ملک نه شوې وه 1,000 کلدارې دغه خور ته هم تر 10,000 کلدارې ورکړې. ویې شمېره څو روپۍ؟ 10,000 روپۍ دي. ورته ورسوئ، په دې باندې به ځان څه شی واخلئ؟ توړه شي شی خوراک سامان لکه څه به په واخلئ؟ وړه او شیونه ټول شیونه په واخلئ. صحیح شوه؟ مات را مات شو زما ازړه شو خاورې خاورې